په یوه ولسي غونډه کې د پاکستان د هوایي بریدونو کلکه غندنه وشوه. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند په یو جامع جومات کې ګڼ شمېر دیني عالمانو او قومي مخورو د جهادي شخصیت سید محمد هادي هادي تلین په نمنځ غونډه کې د پاکستان حکومت د وروستیو کړنو په اړه وویل. د افغانانو د جهاد او مبارزو له برکته پاکستان د شوروي له یرغله وژغورل شو. ویناوالو وویل د پاکستان حکومت د یو شمېر حکومتي مسؤلینو ځینې څرګندونې چې د افغانانو په اړه یې کوي ناسمې دي او د افغانانو د ویاړلي تاریخ او اتلولیو څخه سترګې پټول دي. مردم افغانستان زورگویی را قبول ندارد. پاکستان باید بداند مردم افغانستان غلامی کرده نمیتواند. از گرسنگی میمره ولی غلام نمیشه. طبیعتشان است. نمیشه طبیعت این ملت آزاده را چنج کرد و تغییر داد. به حکام پاکستان میگویم حرمت ملت افغانستان را رعایت کنید. ملت مجاهد افغانستان سپری بود در برابر مهاجمین شوروی. اگر این ملت صد از بدن خود از پیکر خود در برابر تهاجم شوروی لشکر اشغالگر شوروی ایجاد نمیکرد، شما در برابر آن قادر به مقاومت نبودید. این خدمت بزرگ ملت افغانستان را در نظر بگیرید. ما با ملت پاکستان هیچ مشکل نداریم. ما با سردمداران و اولیای امور پاکستان مشکل داریم. چطور افغانها را میگن که افغانها قدر ناشناس هستند؟ مگر قدر ناشناس نظامیان پاکستان نیستند که با ما بارها میگفتن اگر شما به جهاد قیام نمیکردین ما به مقابل شوروی امکان تحمل را نداشتیم. قصد نظام شوروی تمام افغانستان نبود. با آبهای گرم میخواستن خود را برسانند. جلوی پیشرفت ما مجاهدین افغانستان، این شهدایی که اینجا میبینیم نمونه از 2 میلیون شهید است که افغانها در راه خدا و در راه دفاع از خود و دفاع از دیگر کشورهای همسایه قربانی دادند. په دغه مراسمو کې د تیرو کورنیو جګړو یادونه هم وشوه چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو په ملاتړ سره د جهادي تنظیمونو له لوري ترسره شوې او د کابل ښار د ویجاړېدو سبب شوې. این خاطرات باد هنوز هم آثار و پیامدهای منفی خود را به جا گذاشته است و یک خاطره بدی در تاریخ افغانستان و برای مردم افغانستان است. ما یک لحظه به نظر باید فکر بکنیم، به خود ما بیاییم. معیارهایی که ما را تحقیر کردن، معیارهایی که ما را خرد کردن، معیارهایی که مصیبت را به جامعه افغانستان به بار آورده باید از بین ببریم. د دغه مراسمو ویناوالو ویل هیوادوال دي نور هم ملي یووالي ته کار وکړي او د نظام ملاتړ دې وکړي. ما وحدت را به عنوان یک استراتژی نه به عنوان یک تاکتیک و به عنوان یکی از اصول اساسی اسلام و واجبات و ضروریات دین در نظر بگیریم، به عموم میزان میتونیم کشور خود را به طرف توسعه و انکشاف راهنمون شویم. د یادونې وړ ده چې د پیغمبر اعظم کلتوري بنسټ له لوري له دې مخکې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو او پلازمینې کابل کې د جهادي ارزښتونو د درناوي او د نظام د ملاتړ په موخه دا ډول کلتوري او علمي فعالیتونه ترسره شوي دي.